ګران کتونکو امید ده چې ښه به یې. یو ځل بیا خیبر پښتونخوا د جنګ په ولقه کې دی. غیر متوقع نه دی دا صورتحال، خاص کر چې کله یو نیم کال مخکې په افغانستان کې طالبانو ټیک اوور وکړو او د هغې په نتیجه کې د ټي ټي پي په زرګونو باندې په سوونو باندې خلک چې دي هغه یا د غرونو نه راکوز شو یا هغه خیبر پښتونخوا ته رامنتقل شو یا هغې د جیلونو نه راخلاص شو او د هغې د بعد د ټي ټي پي یو ری ګروپینګ هم وشو، تنظیم سازي هم وشوه او د هغې په نتیجه کې ټي ټي پي چې دی هغه یو ځل بیا ډېر غټ قوت چې دی هغه یې واخیستو، اجتماعي طور له او تنظیمي طور له. په دغه بحث باندې نه ځو چې د قومي سلامتي کمیټې چې کوم اجلاس شوی دی په هغې کې څه فیصلې دي، په هغې باندې خاص کر د قبایلو د پښتنو د قوم پرست حلقو چې دی دا تحفظات او خدشات راغلي دي چې یو ځل بیا قبایلي عوامو دې ته نه دي تیار چې هغه خپله علاقه پرېږدي، هغې په مهاجرت باندې یا نقل مکانۍ باندې مجبور شي. دغه یو عام تاثر دی. د دې سره چې دی دویمه خبره دا ده چې آپشن بیا څه دی. آپشن د پاکستان سکیورټي ادارو دپاره یا د ریاست دپاره څه پاتې دی هغه محدود کېږي ورځ تر ورځه او د هغه بنیادي وجه دا ده چې تحریک طالبان په خپلو حملو کې بې پناه اضافه کړې ده. بل طرف ته که موږ وګورو نو د فورسز هم په قبایلي سیمه کې یا په نورو علاقو کې بلوچستان بعضې قبایلي علاقې چې دي په هغې کې کاروایانې شروع دي. په تېره هفته کې تقریبا 9 کاروایانې چې دي هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې خاص کر په قبایلي سیمه کې شوي دي. اوس دا صورتحال جوړ ورشو د هغې اندازه موږ د دې نه لګولی شو چې ورځ دوه مخکې ټي ټي پي یو ځل بیا د 3 میاشتو مطلب د روان کال چې کومې حملې کړي دي په کوم علاقو کې کړي دي د هغې ډیټیلز چې کوم دي هغه جاري کړي دي. ډېر کویک سروس دی او کومه ډیټا چې په کومه طریقه باندې هغې یوټیلایز کوي هغه هم د حیرت خبره ده. د هغې د هغو د میډیا د کیپیسټي او د صلاحیت چې د اندازه لګي. د دغه راپورټ تر مخه په 3 میاشتو کې مطلب د دې کال چې کومې 3 میاشتې دي په دې کې ټولې چې دي 107 حملې شوې دي. دا په 21 علاقو کې شوي دي. په 21 علاقو کې 18 علاقې چې دي د هغې تعلق د خیبر پښتونخوا سره تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه کمې کېدی شي. کم چې دوی یو ترتیب وي چې مختلف علاقې چې دي هغه ډیویژنز چې کوم دي هغه تقسیم کړي دي. د دوی په قول او د دغه رپورټر مطابق ولایت ډي خان چې دی په هغې کې ټولو زیاتې حملې شوي دي. څلوېښه بنو چې دی په 2م نمبر باندې هغې کې 34 څلور-دېرشه، پېښور په 3م نمبر باندې د 21 مردان په 4م نمبر باندې د بلوچستان مختلف علاقې چې دي هغې ښودلي دي پکې هغه 11 دي. د پنجاب کوم علاقو کې چې دوی په دغه 3 میاشتو کې کارویانې کړي دي هغه 3 دي. د بلوچستان چې کومې د سنې چې کومې ښولې دي یوه علاقه ده. د مړو مجموعي تعداد چې دی هغې ښودلی دی هغه 164. د زخمیانو تعداد یې ښودلی 200. بیا چې کوم ادارې په نښه کړي دي د هغو کیټګرایزیشن داسې کړی دی چې بقول د دغه سټیټمنټ یا تفصیلاتو د پولیس او سی ټي ډي کسان چې کوم وجلي دي یا یې زخمیان کړي د هغو تعداد جوړېږي 167. د فوج چې دی یو کم سل 99. د اف سی 73 اف سی چې دی هغه زیاته په بلوچستان کې په نښه باندې نښه کېږي. د اف سی 73 3 د خفیه ادارو چې دي د کم چې کوم زخمیان کړي دي یا به چا حملې کړي دي یا وژلي دي د هغو تعداد یې ورکړی دی 18 او د رینجر تعداد چې هغه په کراچۍ کې وي اکثره هغه یې وښودلی دی. د حملو نوعیت چې دی هغه ډېر خطرناک دی او ډېر عجیبه دی. تقریبا په 8 کیټګریز کې هغه تقسیم کړي دي. ګوریلا حملې د دغه تفصیلاتو مطابق 19 ټارګېټډ حملې چې کوم دي 16 ګات حملې چې ورته دوی وایي هغه هم 16 جوابي حملې چې دي هغه 17 اجتهادي حملې چې ورته دوی وایي هغه 5 سنایپر لیزر حملې چې دي چې هغه د پاکستان د سکیورټي ادارو دپاره ډېر غټ ترټ دی هغه دي 14. بم دماکې یا کوم چې ګرینیډ حملې دي د هغې تعداد دی 12. تعرضي حملې چې ورته دوی وایي هغه دي 15. دې صورتحال کې چې دا دومره حملې په 3 میاشتو کې شوي دي تقریبا 200 حملې نو د دې بسدباب څنګه کېږي. دغه کار چې دی هغه د نیشنل کوم سکیورټي کمیټې چې کوم اجلاس شوی دی هغې یو کمیټې جوړه کړې ده چې یو لایحه عمل جوړ کړي، څه تجاویز ورکړي او د هغې په نتیجه کې چې دی هغې دغه ترتیب ورته جوړ کړي. خو په دې کې بیا 2 خبرې چې دي هغه واضحه شوي دي د دې تفصیلاتو تر مخه. یو دا چې دې ځل د عوام په ځای باندې
یا د پولیټیکل فورسز یا د پارټو په ځای باندې فورسز چې کوم دي سکیورټي فورسز انکلوډینګ پاکستان آرمي هغه مین ټارګټ ده. او دویمه خبره دا ده چې دغه دي د خیبر پختونخوا چې د تقریبا 95% حملې چې دي په خیبر پختونخوا کې او بیا چې دي په بلوچستان کې کېږي. د هغې وجه هم هغه ده چې د خیبر پختونخوا سرحدونه چې دي د ډېرو علاقو هغه د افغانستان سره لګېدلي دي او دغه علاقو کې چې کوم کاروایانې کېږي دې کې ټي ټي پي ډېره فعاله پاتې شوه. د هغې خپل یو پس منظر دی. بل طرف ته د ټي ټي پي د طرفه چې کوم یو بل سټیټمنټ راغلی دی هغه د دغه قومي سلامتي کمیټې د اجلاس د فیصلو په باره کې ویلي دی چې څومره معاهدې چې ماته شوي دي د هغې د ماتېدو ذمهواري چې کوم ده یا خلاف ورزي چې ده هغه الزام یې لګولی د پاکستان په ریاست باندې. دویمه خبره دا چې دا تاثر غلط دی چې موږ د افغانستان نه حملې کوو. هغې وایي که افغانستان ته څوک تللي د هغې موږ ذمهوار نه یو. هغه د پاکستان د ریاست د ظلمونو نه مبینه هغې چې کومه خبره کړې ده یا د نور کارواییو د وجې نه تللي دي. ټي ټي پي دلته کې موجوده وا ده او وي به. درېیمه خبره یې دا کړې ده چې د پاکستان فوج یو ځل بیا غواړي چې پښتانه خاص کر قبایلي علاقه جاتو خلک چې کوم دي هغه د هغو خلاف کاروایانې وکړي او موږ به د دغه کاروایانو نه صرف دا چې مزاحمت کوو مخالفت یې هم کوو دا د هغو خلاف چې دی بقول ټي ټي پي هغه سازش دی. هم د هغې په کاونټر ارګومنټ کې د ریاستي ادارو یو سټیټمنټ راغلی دی چې دغه اطلاعات بالکل غلط دي چې داسې اپریشن به کېږي په قبایلي سیمه کې د نیشنل سکیورټي کمیټۍ د فیصلو په مطابق کې چې د هغې نه به خلک ډسپلیس کېږي. مطلب هغه به نقل مکاني کوي یا هجرت به کوي. دویمه خبره یې دا کړې ده چې کو ټي ټي پي غواړي چې د دغه کارواییو نه ځان بچ کړي او د عوامو حمایت حاصل کړي نو د هغې دپاره د سرنډر شي مزاحمت دې پرېږدي او د عین پاکستان لاندې خپل ژوند چې دی هغه تېروي. درېیمه خبره پکې دا کړې ده چې د پاکستان چې کوم ادارې دي هغه نه صرف دا چې په یو پیج باندې دي بلکې په پاکستان کې به د ټیرریزم او د بقول د هغې ډېر دغه کارواییو چې دی هغې باره کې به زیرو ټالرنس وي بالکل چې دی څه رعایت به پکې نه کېږي. دغه سټیټمنټس یا دغه بیانات چې دي هغه هم جاري دي. یو خبره واضحه ده او هغه دا چې خیبر پختونخوا هغه د بدقسمتۍ نه او د هغې خپل اسباب شته هم یو ځل بیا د حالت جنگ سره ښکار ده او دا چې کوم د حملو تعداد دی دا خو دا ثابتوي چې دا د 2002 یا 3 نه بعد چې څومره هم جنګونه شوي دي په هغې کې د تعداد په لحاظ سره دا له ټولو نه زیاته شره ده. پرسنټیج د دې کوم ضرب وسو دا ډېر زیات دی. پکار ده چې عوام او سیاسي پارټیانې خپل کردار ادا کړي او د امن دپاره خپل چې کوم د دوی کوششونه دي غیر جانبدارانه هغه جاري وساتي او په دغه ټول ماحول کې د صبر او استقامت او د سیاسي بالغ نظرۍ مظاهره وکړي. ډېره مننه.